تورخم کډوال عمري کمپ کې 2.2 کیلومتره سړک له پخېدو وروسته ګټې اخیستو ته وسپارل شو. د دې سړک د پرانیستي مراسمو کې د ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند، کابل ښاروال مولوي عبدالرشید، کابل ښاروالۍ اداري او مالي مرستیال مولوي سید عصمت الله عاصم، د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوي ذبیح الله نوراني ګډون کړی و. د کابل ښاروالۍ د پروژو او برنامو تنظیم رئیس انجینیر میررحمان ناصري وایي دغه جوړ شوی سړک 2200 متره اوږدوالی او 15 متره پلنوالی لري. په دواړو طرفونو پلې لار او ویالې هم لري او یو پلچک په خپل مسیر کې لري. یو استنادي دیوال لري چې هغه د دې کیمپ او د سړک د خوندیتوب لپاره جوړ شوی ده. 230 متره طول ده او 4 متره ارتفاع یا لوړوالی ده. په دې پروژه باندې ټول لګښت 10 میلیونه افغانۍ راغلی. د تورخم عمري کمپ مسؤل ملا محمد هاشم میوندوال وایي د دغه سړک پخېدو سره کمپ ته راستنېدونکي هیوادوال له ګڼو ستونزو خلاص شول. کې داسې ډېر ګرځونه وه چې د مهاجرو موټران به ډېر شوله چې بیخي د خلکو مخانو ژرې په دوړو کلکې وې. اوس چې دا ډمبر راته جوړ شو نو موږ ټول خوشحاله یو. د کیمپ ټولې کمیټې خوشحاله دي، مهاجرین خوشحاله دي. د مریضیو د دې تکلیفو څخه به انشاءالله د دغه پروژې په خاطر خلاص. بلخوا د پروژې تطبیق کوونکی انجینر رشید زدران وایي سړک له ملي او نړیوال سټنډرډ سره برابر جوړ شوی. انشاءالله الرحمن په ښه کیفیت باندې موږ سرته ورسوله. د شروالۍ انجینرانو هر وخت دلته به راتله، نظارت به یې کوو او مختلف ټسټونه یې دې کې کول چې لله الحمد نن ګټې ته وسپارل شوه. تیر کال هم کابل ښاروالۍ د تورخم عمري کمپ د ساتنې په موخه له دې کمپ څخه د اغزن سیم دیوال تاو کړی و.